سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سئ. میرات شینوار یم. نن په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ مکمل د ټریډینګ تحلیل زده کړه، همدارنګه آی سی ټي سی ام سی ټوله تاسو په یوټیوب کې زده کړئ. او په دې یوه ویډیو کې زه تاسو ته هغه څه ښیم چې په دې طریقې سره تاسو کولی شئ مکمل سی ام سی او ورسره آی سی ټي په ډېر ښه شکل زده کړئ. صحیح ده؟ په دې ویډیو کې هغه طریقې تاسو ته ښیم چې له دې ځایونو نه په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې مکمل آی سی ټي او مکمل د ټریډینګ د تحلیل زده کړې مکمل درسونه تاسو وګورئ او زده یې کړئ. بیخي تاسو ته به هیڅ ضرورت نه وي چې تاسو لاړ شئ خلکو ته په درسونو باندې پیسې ورکړئ او خلکو ته $10 $60 ورکوه او 40 ورکوه، ځکه په مارکیټ کې دا غله چې دي بیخي زیات شوي دي. تاسو کولی شئ چې همدغه درسونه تر ټولو ښه په یوټیوب کې زده کړئ. هیڅ مه اکاډمۍ جوین کوئ، مه وی پي ګروپونه جوین کوئ، مه بل هیڅ شی مه جوین کوئ. یوازې 2-3 میاشتې پریکټیس له دغه درسونو سره وکړئ. مطلب درسونه مې چې وکتل 2-3 میاشتې تاسو تمرین وکړئ. د تمرین وروسته به تاسو د خپل ځان پته ولګېږي چې تاسو څومره تغییرات په تاسو کې راغلي دي. صحیح ده؟ نو راځئ په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم که چېرته زما چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ. مکمل هغه کسان چې بیخي ابتدایي دي، بیخي په هیڅ نه پوهېږي، نو د هغوی دپاره تر ټولو لومړی مهمه دا ده چې تاسې زما د یوټیوب چینل ویډیوګانې یو څه وګورئ، ځکه زما ډېر ساده موضوعات تشریح کړي او دغه ساده موضوعاتو تاسې 15-14 ویډیوګانې دغه درسونه چې تاسې کله وګورئ بعد له دې بیا تاسو کولی شئ چې د آی سی ټي درسونه وګورئ. آی سی ټي درسونه یو څه معلق دي، خو که چېرته تاسو مخکې دا زما درسونه صحیح ورته زده کړئ، هغه درسونه تاسو ورته وګورئ، بیا تاسو خپل تمرین وکړئ 2 میاشتې 3 میاشتې، نو تاسو نه به انشاءالله فوق‌العاده ټریډر به له تاسو جوړ شي. صحیح ده؟ هیڅ یو ځای ته هم بل مه ځئ، بس همدغه یوټیوب نه تاسو تر ټولو ښه زده کړه کولی شئ. هغه ټول ترتیبات هر څه تاسو ته ښیم چې څنګه باید تاسو دغه ویډیوګانې وګورئ، له کوم ځای باید تاسو شروع کړئ، څنګه باید مخته لاړ شئ. راځئ مکمل طریقه درته ښیم. تر ټولو لومړی هغه کسان چې بیخي ابتدایي دي، یعنی که تاسو یو څه زده دی هغه خو لا ډېره ښه خبره ده. که بیخي ابتدایي یاستئ نو په دې طریقه به لاړ شئ. که چېرته تاسې اس ام سي باندې یو څه پوهېږئ، اس ام سي ستاسې زده ده خو مګر آی سی ټي ستاسې نه ده زده، نو هغه آی سی ټي برخې هم تاسو ته ښیم چې آی سی ټي به تاسې له کوم ځایه شروع کوئ. تر ټولو لومړی هغه کسان چې بیخي ابتدایي زده کړه لري، تاسې به راشئ زما یوټیوب چینل میراج خان سکلز یوټیوب چینل ته. صحیح شو؟ چې کله تاسې راغلی په دې یوټیوب چینل کې به تاسې راشئ او دغه پلی لیست برخه به تاسې ځان ته پیدا کړئ. ټیک شو؟ دغه پلی لیست چې کله تاسې دغه پلی لیست برخه پیدا کړه، په دې کې به تاسې راشئ او دغه ویډیوګانې به تاسې پیدا کړئ. ټیکنیکل انالیسس ان پښتو دغه ویډیوګانې به تاسې پیدا کړئ، ټیکنیکل انالیسس پښتو. او بل هغه کسان چې فارکس ټریډینګ پیلي، یعنی فارکس ټریډینګ ابتدایي کورس دا دی. د فارکس ټریډینګ ابتدایي کورس تاسې دلته کتلی شئ او د کریپټو ابتدایي کورس تاسې دلته کتلی شئ. خو اوس راځو موږ خپل تحلیل برخې ته چې څنګه کولی شو موږ اس ام سی او آی سی ټي ټوله زده کړو او یو فوق‌العاده ټریډر، یو بهترینه ټریډر له موږ او تاسې څخه شي جوړ شي. د دې لپاره به تاسې راشئ دغه ویډیوګانې چې زما یو څو دي، دا ویډیوګانې به تاسې وګورئ، ټیکنیکل انالیسس ان پښتو. د دې وروسته تاسې ته نورې ویډیوګانې ښیم. ښه، تاسې به ویډیوګانې له دې برخې نه شروع کړئ، دا یوه، دا دویمه، دا دریمه، دا څلورمه. ټیک شو؟ په همدې ترتیب به تاسې ویډیوګانې وګورئ. صحیح شو؟ دا به تاسې 5مه وګورئ، دا 6مه، دا 8مه. ټیک شو؟ او چې کله 8مه ویډیو وکړه تاسې به 8مه دا ویډیو وګورئ. صحیح شو؟ دلته ما یو ورسره لیکلی خو تاسې به 8مه دا ویډیو وګورئ. ټیک شو؟ 8مه دا، بیا دغه دویمه برخه چې دا به 9م وګورئ، دا دریمه چې دا به 10م وګورئ. په همدې ترتیب به د لاندې خوا نه تاسې دغه ویډیوګانې مسلسل په دې ترتیب سره چیک کړئ، تاسې به وګورئ. دا د تحلیل زده کړې هغه بیخي ابتدایي معلومات، یعنی ما ډېر ساده الفاظو باندې دغه درسونه چې تشریح کړي، بیخي ساده الفاظ دي. ټیک شو؟ چې کله تاسې په دې کې دغه شیان وپېژندل، یو څه بلدتیا تاسې په مارکیټ کې د چارټ سره د کینډلونو سره پیدا کړه، بعد له هغې به تاسې راشئ او زما یوټیوب چینل نه به تاسې وځئ او تاسې به د خپل یوټیوب چینل چې وکړئ، د خپل یوټیوب سرچ ته به راشئ. ټیک شو؟ د خپل یوټیوب سرچ برخې ته به راشئ او دلته به تاسې ولیکئ آی سی ټي. صحیح شو؟ آی سی ټي شارټ ګن به ولیکل شي، شارټ ګن SHORT GN. صحیح شو؟ شارټ ګن به تاسې ولیکئ. چې کله تاسې دا ولیکل، دا شارټ ګن به تاسې سرچ کړئ. ټیک شو؟ دلته به تاسې ته یو بل یوټیوب چینل راواخلئ، دا زموږ د پښتونخوا یو ورور دی، هغه ویډیوګانې جوړې کړي دي او د هغې د کتو د آی سی ټي د کتو مکمل طریقې درته ښیم چې تاسې باید کومو طریقو سره ویډیوګانې وګورئ. د شارټ ګن ویډیوګانې باید تاسې له کوم ځای شروع کړئ تر څو تاسې ډېر موضوعات له زده کړئ. را به شئ او دغه یوټیوب چینل ته به تاسې راشئ. چې کله دغه یوټیوب چینل ته تاسې دا بالکل په پښتو باندې دي، په پښتو ژبه په ساده الفاظو کې تاسې ته تشریح شوي دي. تاسې به راشئ آی سی ټي شارټ ګن ته. چې کله تاسې آی سی ټي شارټ ګن ته دلته به تاسې راشئ، تاسې به پلی لیست هم د ده کتلی شئ، ځکه په پلی لیست کې 2015 منټورشیپ ته تاسې دا وګورئ، ورسره نورې کومې ویډیوګانې چې هغه هم وګورئ. خو بیخي ابتدایي تاسې آی سی ټي شروع کوئ نو هغه به تاسې څه وکړئ، تاسې به راشئ همدغه شارټ ګن ویډیوز برخې ته، دا وینئ ویډیوز برخې ته به تاسې راشئ.
چې کله تاسو ویډیوز برخه ته راغلی اوس په تاسو د دې ویډیوګانې په ترتیب شکل څنګه ګورئ د آی سی ټي شارټګن په ترتیب به د ویډیوګانې تاسو څنګه ګورئ تاسو به راشئ او دلته به څه انتخاب کړئ دا به انتخاب کړئ اولډسټ یعنی پخواني ویډیوګانې تاسو به راشئ او دا به څه کوئ دا به تاسو انتخاب کړئ په دغه شکل باندې صحیح شو چې کله تاسو دا انتخاب کړئ او تاسو دې برخه ته ګورئ دا ویډیو برخه ته به راشئ او دلته به اولډ ویډیوګانې تاسو انتخاب کړئ یعنی پخواني ویډیوګانې تاسو به راشئ تر ټولو لومړی به دا ویډیو وګورئ دویمه به دا وګورئ دریمه دا څلورمه دا ګوره ورسره لیکلي دي ښه لومړی دویمه دریمه څلورمه پنځمه شپږمه اوومه یعنې په ډېر ښه شکل دا تشریح شوي دي دا ګورئ دا به اتمه وګورئ ټیک شو دا ویډیو اتمه ده دا نهمه ده موږ سره ټیک شو نهمه ویډیو به لسمه یولسمه دولسمه دیارلسمه اوس دیارلسمې پسې وروسته دیارلس یو دا ده دیارلس دوه دا ده دیارلس درې دا ده دیارلس څلور دا ده په همدې ترتیب به تاسې راشئ دا ویډیوګانې به وګورئ صحیح شو دیارلس پنځمه ده یعنې د دیارلسمې ویډیو پنځم پارت څلورم پارت دریم پارت په دې شکل به تاسې دا ویډیوګانې څوارلسم پنځلسم شپاړسم اوولسم اتلسم نولسم شلم یوویشتم دویشتم دغه دویشت ویډیوګانې چې کله تاسې وګورئ تاسې به د ټریډینګ په اکثره مسایلو باندې پوه شئ او تاسې به په مارکیټ کې څه شئ پروفیټیبل به شئ ټیک شو دغه دویشت درسونه تر دې ځایه پورې چې تاسې کله وکتل زه تاسې ته وایم که تاسې ورسره یوه میاشت دوه میاشت تمرین وکئ او بل کرپټو تاسې مه ټریډ کوئ که تاسې زما منئ تاسې ګولډ ټریډ کړئ نزدک ټریډ کړئ یعنې د فارکس مارکیټ اسیټونه تاسې ټریډ کړئ انشاءالله تاسې به ډېر څه زده کوئ یعنې لږ نه بلکې ډېر څه به تاسې زده کوئ ټیک شو دا تاسې دغه دویشت درسونه وګورئ ټیک شو د آی سی ټي زده کړې دپاره به تاسې کوم درسونه وګورئ چې تاسې غواړئ چې تاسې آی سی ټي باندې پوه شئ آی سی ټي اکثره موضوعات تاسې زده کوئ نو تاسې به دغه یوټیوب چینل سرچ کړئ آی سی ټي شارټګن دغه یوټیوب چینل دی تاسې به راشئ ویډیوز برخې ته چې کله ویډیوز برخې دغه اولډ برخې ته به راشئ چې کله اولډ برخې ته راغلی ګوره لومړی ویډیو دویمه دریمه ګوره ځای کې لیکل شوي دی ګوره یوه لومړی پارت 2 پارت 3 په دغه شکل به تاسې راشئ او تر دویشتمې ویډیو پورې به تاسې څه وکئ تر دویشتمې ویډیو پورې به تاسې دغه ویډیوګانې وګورئ ټیک شو چې کله تاسې دغه ویډیوګانې وکتلې تر دویشتم درسه پورې تاسې څه وکړل دا ویډیوګانې وکتلې بیا به تاسې راشئ او د په ترتیب سره به تاسې دا ویډیوګانې شروع کړئ په همدې ترتیب به یعنې تاسې به د اولډ برخو نه ویډیوګانې راونیسئ او په همدې ترتیب به تاسې دا ویډیوګانې وګورئ ټیک شو بیا موږ سره د 2022 منټورشپ ویډیوګانې مهمې دي دا به تاسې څنګه ګورئ لومړی به تاسې دا وګورئ بیا به دا وګورئ بیا به دا بیا دا ګورئ په ډېر ښه شکل موږ تاسې ته دلته معلومیږي په همدې ترتیب تاسې بیا دا کتلی شئ ټیک شو بیا موږ تاسې سره د سکالپینګ ویډیوګانې دي ګوره سکالپینګ کې موږ سره ګوره دا لومړی برخه ده ګوره ورسره لیکلي دي لومړی بیا به تاسې دا برخه شروع کړئ په دې به کار وکړئ دا پارت دویم دی دا پارت دریم دی ګوره تاسې دا درې ویډیوګانې د سکالپینګ دي دا به تاسې وګورئ سکالپینګ ټریډینګ زده کړئ نو په دغه ترتیب سره تاسې کولی شئ څه وکړئ آی سی ټي زده کړئ د آی سی ټي زده کړې لپاره لومړی ابتدایي موضوعات چې دي هغه دغه دویشت ویډیوګانې ډېرې مهمې دي لکه په دې کې تاسې څه زده کولی شئ اف یو جي بریکر آرډر بلاک بریکر بلاک ویکیوم بلاک ریجکشن بلاک یعنې اف یو جیانې یعنې د آرډر بلاکونو شپږ ډولونه تاسې په دې کې زده کولی شئ بریکر بلاک څه ته آرډر بلاک څه ته ریجکشن بلاک څه ته ریکلیم بلاک څه ته ریکلیم بلاک څه ته مختلف آرډر بلاکونه تاسې څه کولی شئ دلته زده کولی شئ اف یو جي څه ته وایي مطلب ایفیلجیانې موږ سره کوم قسمونه دي لیکویډیټیانې په دغه دویشت درسونو کې تاسې څه کولی شئ هغه زده کولی شئ چې کله تاسې دغه دویشت درسونه وکتل په دې تسلسل سره تاسې لاندې د 2022 منټورشپ هم کتلی شئ بیا به تاسې راشئ چې کله تاسې دغه دویشت ویډیوګانې وکتلې له دې وروسته به تاسې راشئ په همدې برخه کې د یوټیوب په همدې برخه کې به تاسې راشئ او پلی لیسټ برخې ته به راشئ ټیک شو پلی لیسټ که چېرته کومو موضوعاتو باندې تاسې نه پوهېدلی بیا به زه د همدې درسونه چې ما کتلي دي ما ورسره کورس هم اخیستی دی په همدې درسونو مطابق به زه په خپله ساده ژبه کې هم تاسو ته کورس یو شروع کوم له خیره د آی سی ټي او هغې نه به تاسو ته نور نوي موضوعات انشاءالله در زده کړم تاسې به راشئ پلی لیست برخې ته چې کله تاسې پلی لیست برخې ته راغلی او هغه دویشت ویډیوګانې ستاسو دپاره چې دي مهمې دي بیا تاسې منټورشپونه چې کوئ جوین کوئ دا زده کوئ 2025 منټورشپ کې یوازې څو ویډیوګانې دي 15 ویډیوګانې تاسې دا کولی شئ دا استفاده کوئ مطلب هغه دویشت ویډیوګانې وروسته تاسې دا منټورشپونه چې کوئ جوین کوئ 15 ویډیوګانې دي یو ځل 2022 منټورشپ تعقیب کړه بیا 2025 تعقیب کړه په همدې تسلسل باندې تاسې کولی شئ آی سی ټي زده کوئ هیڅ ځای ته ضرورت نشته یو ځای ته مه ځئ همدغه آی سی ټي شارټګن تعقیب کړئ او بهترین درسونه ده وړاندې کړي دي ډېر فوقالعاده په مارکیټ کې نتیجه ورکړي په مارکیټ کې کار وکړي خو شرط څه دی شرط دا دی چې تاسې به یوازې نزدک
ګولډ، یورو، جی پی پی، پاوند، یعنی د فارکس مارکیټ کوم سیټونه تاسو په هغه کې ټریډ کوئ نو فوق العاده نتیجه چې دی هغه ورکوي. نو په دې هیله چې تاسو را سره ویډیو خوښ شوي، دا ویډیو مې ځکه جوړه کړله چې دلته زموږ په افغانستان په داخل کې څه مشکلات دي د هغې وجې موږ نشو کولی چې اکثره درسونه شیان ریکارډ کړو، خو بس دغه مې تاسو ته لار وښودله چې دغه ځای دی، دغه ځای نه تاسو زده کولی شئ، هېڅ ځای کې تاسو پیسې مه ورکوئ. زه په خپلو افغانانو باندې چې خبره چې ځایریږم، د دې خاطر زه تاسو ته صحیح لاره ښیم. ستاسې تاوان داسې دی لکه زه چې تاوان کوم، صحیح ده، یعنې ستاسې په تاوان باندې زما زړه خفه کېږي چې تاسې ځای په یو ځای کې فیس ورکوئ، هلته تاوانونه کوئ او د هغوی بیا درس یې سم یې یا سم نه، خو دلته مفت پروت دی. صرف دغه 10 جی بي انټرنیټ ورته فعال کړه، دغه ټولې ویډیوګانې ډاونلوډ کېږي او خلاص خپل په کمپیوټر کې ګوره او تمرین کوه او 2-3 میاشتې په ډیمو کې کار وکړه، انشاءالله یوه نتیجه به ترلاسه کړې. مننه.